پاکستان په خلاف باندې اسرائیل له هندوستان سره ملګری او هندوستان او اسرائیل دواړه پر پاکستان باندې حمله یعنی د جنگ تیاری نیسي. د پاکستان او د هندوستان تر مابین تاو تریخوالی رامنځته شوی او د جګړې امکان مکمل سته او هر یو دا تایه تړلی یو بل ته ګوته پر ماشه ناست او د دې په هکله پر دغه جګړه سربیره اسرائیل د پاکستان په خلاف باندې د هندوستان ملاتړ کړی ده. دوستانو پر دې موضوع باندې یو ویډیو له تاسو سره شریک کوم. راځئ تر هڅه له مخه دا وګورو چې دا څومره حقیقت لري. آیا امکان شته چې دا جګړه به وسي؟ آیا اسرائیل د هندوستان ملګری ده د پاکستان په خلاف او که نه؟ راځئ تر هڅه له مخه دا ویډیو وګورو. السلام علیکم. اسرائیل اوس ښکاره د انډیا مدد له میدان ته راووتو. د انډیا د پاکستان سره چې کوم ټینشنز شروع دي د پاکستان خلاف د انډیا په مدد کې چې کوم ملکونه ولاړ دي په هغې کې د ټولو نه کویک او د ټولو نه تیز او د ټولو نه مضبوط چې دې ټایم کې د انډیا څخه کوم ولاړ دی هغه اسرائیل دی. خبردار روان دی چې اسرائیل انډیا له لیزر ګایډډ میونیشنز بمونه هم ور ټرانسفر کړي دي او د هغې نه علاوه سټیټمنټس نه دي هغه خو یې ښه ښکاره ویل شروع کړل او دا سټیټمنټ نه دی. ګوره انډیا او اسرائیل د دې تعلقات د وخت د سر نه ډېر ښه روان دي. دا اسرائیل د انډیا سره ښه جوخ ولاړ دی خو اوس چې دا کمې خبرې کوي دی بالکل ښکاره په ډاګه باندې کوي او دا په ډاګه چې کمې خبرې وکړلې نو هغه درته ځکه ویمه چې دلته کې په دې ځای کې بلا شی کسان لا اوسه پورې دا یقین نه کوي چې اسرائیل او انډیا دا یو شی دی او د یو بل سره جوخ ولاړ دي. اوس چې کوم سټیټمنټس ویلي دي چې هغه درته ویم تا ته په خپله پته ولګي. دې کس ته وګوره د ده نوم دی رووین آزر. دا د اسرائیل امبیسیډر په انډیا کې نو لہذا دا کم الفاظ دا کم جملې چې دي دا د یو عام اسرائیلی د یو عام کس نه دي دا د هغې د امبیسیډر دي. نو د دې خبرو څه وزن شته دی د دې خبرو څه مطلب راوځي. د انټرویو ورکړله د انډیا یو چینل له چې د هغې نوم دی NDTV. دې خوا ته وګورته چې دا POK نه دی مطلب دا چې د انډین چینل دی NDTV. هغې له انټرویو ورکړله او د چې کومې خبرې وکړلې چې هغه خو درته ویم خو د هغې خلاصه دا وه د هغې سمري دا وه چې د فلسطین د پاکستان د حماس یا په کشمیر کې چې کوم ګروپونه دي دا ټول یو سیز دی او د دې خلاف به موږ هم ټول یو سیز جوړېږو یو ځای کېږو. مطلب اسرائیل انډیا د دوی ملګري د دوی انټلیجنس ایجنسیز موږ به یو ځای کېږو د دوی خلاف به کار کوو. د ده د خبرو سمري دا وه د هغې خبرو نتیجه دا وه. دې خو وګوره که تا ته یاد چې د دې حماس د لیډرز په باره کې یو 2 میاشتې مخکې یو نیوز وایرل شوي او ډېر زیات وایرل شوي چې د حماس کسان تللي دي پاکستان ته د پاکستان په کشمیر کې چې کوم ګروپونه دي چې د انډیا خلاف سرګرم دي د هغوی سره ملاو شوي دي. دا نیوز ښه کافي وایرل چلیدلی و. دې سړي چې دی د رووین آزر دوست حق خبر راوچت کو او وی انډیا ته چې ودې کته د حماس چې درغلی او هلته که نه او د دغه ګروپونو سره ملاوېدو نو دوی د یو بل سره کولابریشن کوي دوی د یو بل سره مدد کوي او یو شان ټیکنیکس استعمالوي. لہذا په موږ باندې چې کوم د 7 اکتوبر حمله شوې ده دی وایي نو هغه شان دي کې په انډیا باندې د پهلګام دا حمله وشوله نو مونږ یو شانته کیو. لہذا یو ځای به کار کوو د دوی خلاف به کار کوو. مونږ تاسو سره ښه جوخ ولاړ یو. د خبرې دا مطلب دی اوس زه تاته د دوی د سټیټمنټس ویمه رووین آزر چې دی کوم سټیټمنټس ورکړي دي دې خو په غور باندې واوره. دا د سټیټمنټ دی د ده وینا د جملې دي. د ټیرریسټس آر collaborating at all level and trying to be copycats of each other. I'm sure the intelligence agencies are working together to defeat them. دغه NDTV ته وي چې دا چې کوم دهشتګرد دي دوی خو د دهشتګرد وایي که نه حماس یادوي یا په کشمیر کې چې کوم ګروپونه دي وایي دوی یو بل سره کولابریشن کوي مدد کوي او د یو بل کاپي کوي چې څنګه یو کار کوي هغه شانته کې بل هم کوي. لہذا زمونږ انټلیجنس ایجنسیز به هم یو ځای کار کوي نو هغې له به مونږ شکست ورکوو. باقي په خبره باندې ته پوه شي. اوس په دې ځای کې دوی یو بله خبره هم راوچته کړه او خبره د اهمه خبره دا راوچته کړله چې زما ګلوبل کمیونټي ته دا خواست دی په دنیا کې چې کوم ملکونه دي هغې ته مې دا خواست دی چې دا دهشتګرد هېڅ څیزونه نه دي. د دې دهشتګردو د شاته چې څوک ولاړ دي پرشر په هغوی باندې راوستل غواړي علاج د هغوی کول غواړي. مطلب یې ځینې ملکونه و دې خوا ته لږ غونتې په غور باندې وګوره. Terrorism has to be exposed because terrorists enjoy a series of deeds by countries ملکونه that supply money, intelligence, inputs and weapons
to them which is unacceptable. وی چې دا دهشتګرد نه دي، د دې د شاته ولاړ دي اصل کې ملکونه، دا سټیټ سپانسرز دهشتګرد دي، دا د وینا مطابق. لہذا ګلوبل کمیونټي له پکار دی د خبرو مطلب دا دی چې باقي دنیا له پکار دی چې د دې ملکونو خلاف ودرېږي. یوازې دا چې کم کسان دي د دې خلاف کوم ودرېږو کار نه کیږي، د دوی نه چې شاته کم ملکونه دي دغه خلاف ودرېږي. نو د مطلب څه دی؟ د خبرې نه مطلب څه دی؟ ماشوم بیم پوهیږي چې د خپل ځان د پاره دی یادی چې ایران دغه ګروپونه سپورټ کوي، او د انډیا په مد کې د پاکستان یادی چې پاکستان دغه ګروپونه سپورټ کوي. لہذا دنیا له پکار چې د پاکستان او د ایران خلاف ودرېږي. دا د خبرو مطلب دی چې هغه ان ډي ټي وي خمزیدار شایع کړی دی. اوس د دین نور نه واضح کیږي چې یو کس ته دا پته ولګي چې او اسرائیل او انډیا دې ټیم کې بالکل یو موټی ولاړ دي، بالکل یو ځای ولاړ دي. خبرونه پاږي کې دام را روان دي چې لیزر ګایډډ بمز هم یې انډیا له ورکړي دي چې موږ ستاسو مدد ته تیار یو، ستا ملټري ایډ پکاري موږ به درکو، او دا په تاریخ کې مخکې شوي دي. تا ته کې یاد چې په کارګل کې چې کله 1999 کې د کارګل جنگ وشو، ګوره زما د خبرو دا مطلب نه چې زه د جنگونو په سپورټ کیم چې دوی د یو بل سره وجنګېږي او یا د ګوریلا وار په سپورټ کیم. زمونږ خو کلیر ویژن دی او هغه دا دی چې نن سبا د پولیټیکل اپروچ او د اکانومي په ترو باندې ته سیزونه کنټرول کولی شي، ښه کافي حد پورې کنټرول کولی شي. خو دا چې کوم ګوریلا وار الریډي روان دی، یا کوم جنګونه روان دي، یا کوم جړپونه روان دي، او هغه کېږي الریډي کېږي، د هغې دپاره خپل طاقت تیارول او په هغې کې خپل ځان بچ کول، عام خلک بچ کول، عام سیویلینز بچ کول، او د امن دپاره کار کول، او د هغې امن دپاره چې کوم کار کوي د هغې دپاره طاقت تیارول. زه تا صرف په هغې باندې پوهیم، په خبره باندې پوهېږي. اوس ګوره په 1999 کې چې کله د کارګل جنګ وشو که نه، په هغې کې د اسرائیل ښه ښکاره د انډیا سپورټ کړی. انډیا एकदम ګلوبل کمیونټي ته وي چې زما ملټري ایډ پکار دی، خپلو ملګرو ملکونو ته پیغامات ورسول چې فوجي امداد پکار دی، جنگ دی. او د کارګل غونډه کې ټف جیوګرافي باندې دی، جغرافیه باندې دی، ټف ټرین باندې دی، هلته خو غرونه دي دا وغیره دي، نو د هغې دپاره سازو سامان پکار دی. اوس ګوره داسې ټف ټرین باندې چې کله ته جګړه کوې که نه، د کارګل غونډه کې غرونه وي او جغرافیه سخته وي، نو په هغې کې تا له اول د خپل ټارګټ معلومولو دپاره داسې څیزونه پکار دي چې ته د هغې جاسوسي پوره وکړې، سرویلانس یې ښه برابر وکړي چې کله درته معلوم شي. بیا د له داسې هتیار پکار دي چې هغه میسنګ نه کوي، اخوا دېخوا نه ځي، چې پراپر کس ایشتی شي، ډایرکټ ایشتی شي، خپل ټارګټ ایشتی شي. نو دغه سامانونه اسرائیل انډیا ته پرووایډ کړي. په کوم شکل کې؟ په هغه وخت کې ملټري اکوپمنټس، انمینډ ایریل ویکلز یې وله ورکړل، دا سرچر او دا هیرون او دا مختلف قسمه ډرونز دي، د اسرائیل سره ایډوانس لیول ډرونز دي، جاسوسي ډېره برابره کوي. نو په دغه غریزه علاقه کې کوم ځای کې ټارګټس پټ شوي، نو انډیا به خپل هغه ټارګټس معلومولی شي، په اسانه باندې جاسوسي به کولی شي. اوس انمینډ ایریل ویکل دي، مطلب د پایلټ هم پکې ضرورت نشته دی. نو په دغه سختو غرونو کې چې کله ته د پایلټ په ترو باندې جاسوسي کې او خپل ټارګټس معلومې، دا لږ خطرناک هم کېدی شي. نو پایلټ هم ته د خطرې نه وباسه، او د ډرون په ترو چې پکې پایلټ نه وي، ته جاسوسي ښه پراپر کولی شي، ایډوانس لیول ډرونز دي او خپل ټارګټ معلومولی شي. ښه، اوس چې کله د ټارګټ معلوم کړو، نو بیا ولې اوس په غرونو کې پرابلم دا راځي، مسله دا راځي چې په هغې ځای کې د ټارګټ پټېدلو ښه کافي ځای نه. د افغانستان چې په دې جنګ کې دومره تکړه دی که نه، نو د هغې په مختلف فیکټرز کې چې فیکټرز یې نور هم شته، یو فیکټر دام دی چې د هغې جغرافیه داسې جوړه ده، داسې غرونه دي پکې، تا ته تورابورا مثال بالکل کلیر مخې ته پروت دی چې په هغې کې دشمن له ماتې ورکول دا آسان کار نه وي چې کله په غرونو کې ته جنګېږي. نو په دغه ځای کې په غرونو کې بیا تا له داسې هتیار پکار وي چې هغه ته کله په ټارګټ باندې ورپرېږدي چې مس دننه شي، چې ټارګټ ایشتی شي. نو د هغې دپاره ګایډډ بمز پکار دي، ګایډډ بمز، لیزر ګایډډ بمز بیا زیاتر پکار دي. زه تا په خبره پوهه کوم، زیات کسان به په دې خبره پوه نه شي. مثال کې طور پرې ومنه دا جاز دی، صحیح شو، داسې ګډ وډ غونډه کې جاز به جوړ کړو صرف ستا د پوهولو دپاره یادوم، او دا غرونه دي، داسې غرونه دي، داسې ځایونه دي، مختلف قسمه زپسي. اوس په دې ځای کې ټارګټ پټ شوی دی، د هټ او رن معامله هم په دې ځای کې زیات دي. په دشمن باندې حمله وکړه او لاړ شي په غرونو کې، په یو غار کې دننه ورشه، په داسې ځای کې ورشه چې په هغه ځای کې ته نه معلومېږي. عموماً ټارګټ په دې ځای کې دی. ته ماته ووایه چې جاز د دې ځای نه میزایل ورپرېږدي، دا ټارګټ په دې څنګه ولي؟ د جاز په میزایل به یا دا ځای لګي، یا به دا ځای لګي، او یا به هغه ځای لګي. دلته خو دا ځای خو نشي ایشتی که نه، چې کله دغه ځای ایشتل غواړي، د ده دپاره اول پکار دا ده چې د های لیول جاسوسۍ په ترو باندې دغه ځای معلوم کړي. بیا دله داسې هتیار پکار دی چې هغه په هوا کې بالکل تاویدی را تاویدی شي، ګایډډ بم وي.
ګایډډ هتیاري او خپل ټارګټ اچیو کولی شي. نو په دغه ځای کې په کار راځي LGB لیزر ګایډډ بمز. هغې کې څه چلو کې په دې ځای کې یو بل فوجي چې غلی غونته کې په ګوټ کې کینی یا یو ګاډی او دغه ځای ته لیزر ووایي. نو هغه لیزر د دې ځای نه وتمبېږي بره لاړ شي دا جاز هغه لیزر ویني د هغه بم پرېږدي کوم چې لیزر ګایډډ بم دی د نوم نه پته لګي لیزر ګایډډ بم چې دی به په لیزر پسې ځي. دی به په هغه لیزر پسې بم ورپرېږدي هغه به هغه لیزر فالو کوي او لیزر خو سي راغلی دلته کې نو هغه بم به راتاو شي رسا چې په کوم ځای کې ټارګټ ناست دی هغه به وولي. نو په دغه ټف ټرینز کې داسې غریزه علاقه کې داسې په داسې جغرافیه کې بیا داسې قسمه لیزر ګایډډ بمز پکاري. نو هغه هم ولې په 1999 کې د اسرائیل ورکړي او ورسره که فرض که دا اپریشن ته د شپې کې دا سټرایک ته د شپې کې د شپې دا جاسوسي کول غواړي د شپې اټیک کول غواړي د شپې معلومول غواړي چې په کوم ځای کې زما ټارګټس دي نو نایټ ویژن والا اکوپمنټس هم پکار دي چې د شپې پکې تا ارڅ ښکاري هغې هم ولې ورکړي. نو په دې ځای کې اسرائیل او انډیا یو بل سره بالکل شانه بشانه ولاړ دي او اوس خو ښکاره سټیټمنټس بالکل اسرائیل ورکوي ځکه چې خو د ټایم کې په خپل د جنگ په سچویشن کې د جنگ راغستی دی. نو اوس د هغې ځای نه خبردار روان دی چې څنګه په 1999 کې دا مدد کړی نو دغه شانتې کې هتیار د واپس انډیا ته سپلای کول شروع کړي دي او د هغې نه علاوه په 1999 کې د انټیلیجنس شیرینګ هم کړی او په ایډوانس لیول یې کړی او په جنگ کې د ټولو نه اهمترین کردار د انټیلیجنس شیرینګ ادا کوي. ته خپل دشمن له شکست اله ورکولی شي چې د دشمن په باره کې تا ته معلومات پوره وي چې د څه کولو والا دی د پلان سره روان دی اب زه کاونټر کوم څنګه د خپل تیاری څنګه کړی دی هغه لیول باندې به زه ځان څنګه تیاروم د په کم ځای کې پروت دی او کم ځای ته تلل غواړي چې هغه ځای کې ورته ایډوانس کې زه لاړ شم او د مخکې نه ولې غم وکړم. نو چې د مخکې نه کله تا ته پته وي که نه د دشمن په باره کې تا هغه د شکست ډېر په اسانه ورکولی شي. دا انټیلیجنس شیرینګ ډېر زیات اهم دی. اوس که صرف یو انټیلیجنس اداره دا کار کوي په یوازې باندې نو دا کار سر ته هغه نشي رسولی پرفیکټ طریقې سره. خو که مختلف انټیلیجنس ایجنسیز کوي چا څه یو خبرې چا څه بل خبرې دا 5 آیز ولې جوړ شوی دی امریکا چې دا 5 آیز جوړ کړی د دې دپاره جوړ کړی دی 15 سترګې ورته وایي چې مونږ انټیلیجنس شیرینګ کوو که نه نو زمونږ بازوګان به طاقتوري په جنګ کې به مونږ په اسانه باندې خپل ټارګټس ایشتلی شو او خپل میشنز به پوره کولی شو. نو انټیلیجنس شیرینګ ډېر زیات اهم نو دوه سره هغه انټیلیجنس شیرینګ مطلب را او موساد یو ځای شو د یو بل سره انټیلیجنس شیر کو او موساد بیا الکترونیک وارفیر کې چې کوم ایډوانس لیول والا دی اکوپمنټس استعمالي لکه ریډار شو یا سټلایټ په ترو باندې د انټیلیجنس اخلي هغه انټیلیجنس بیا رسو او د انډیا انټیلیجنس ایجنسی سره به رابطې کولې هغه په یول چې دا کار دی. نو د پاکستان خلاف یې انډیا په 1999 کې ښه مضبوط سپورټ کړی و نو د تاریخ نه تا ته پته لګي چې او دغه شان په جنګونو کې اسرائیل چې دی هغه د انډیا سره ودرېږي ښه مضبوط. دا دواړه خویندې اسرائیل او انډیا یو بل سره ښه مضبوط ولاړ دي خو چې دا کم دواړه رونه دي پاکستان او ایران دوی خو دې ته پرېږده چې شیعه سني پکې منځ ته راوباسي دوی دې ته پرېږده چې چاینیز بلاک او امریکن بلاک پکې منځ ته راوباسي دوی دې ته پرېږده چې د یو بل سره لانجې شروع کړي. بیا ظاهره خبره د دشمن په پتا باندې طاقت. دوستانو طارق پټان ساده ویډیو تاسو وکړه د پاکستان او د هندوستان فلانجه تاسو خبر یاست د پاکستان او هندوستان تر مابین تاوتریخوالی رامنځته شوی. څو ورځې مخکې بلګام علاقه کې سي کم کسانو باندې چې له هندوستان سره تعلق لري مثلا د هغه هیواد پر هغه باندې حمله شوې نو پر هغه باندې د هندوستان حکومت یا نریندر مودي مثلا داسې اکشن اخیستی چې د پاکستانیانو ویزې هم کینسل کړي او کم اوبه چې د هغه هم ورباندې بندي کړي او سخت د جنگ داسې اعلانات اخطار یې ورکړي چې مثلا پر پاکستان به جنگ او جګړه کوي له پاکستان سره او د دغو کمو خلکو چې وژل شوي په دې علاقه کې د هغو بدله به اخلي او د دغو ذمهوار یې پاکستان ګرځولی ده. یعنې د دغو پړاو مثلا د دغو په دغه جګړه کې چې ذمهواره ګرځول شوي هغه یې پاکستان ګرځولی ده. او د طارق پټان صاحب په وینا باندې مثلا لکه څنګه هندوستان مثلا له پاکستان سره جګړه کول غواړي دغسې د هندوستان ملاتړ اسرائیل کوي نو هر کس خپلې ګټې پکې ویني نو اسرائیل چې له هندوستان سره مثلا دریږي او پر دې وینا باندې چې له پاکستان سره جګړه وکړه تر شا دې زه ولاړ یم ځکه چې مثلا د حماس او کومو ګروپو په هکله باندې چې طارق پټان څخه خبرې وکړلې چې دغه خلک ټول سره یو دي مثلا په کشمیر کې هم حملې کوي او هلته له دوی سره مثلا په یا په غزه کې یا فلسطین کې د دوی پر عسکرو د اسرائیلو باندې هم حملې کوي چې دا ټول سره یو دي. نو اسرائیل چې دلته د هندوستان ملاتړ کوي په دغه ځای کې نو غواړي چې هلته په بل ځای کې بیا هندوستان دی
اسرائیل ملاتړ وکړي د ایران په خلاف باندې. نو یو له بله مثلا لکه څنګه چې اسرائیل له هندوستان سره کومک کوي، دا د هندوستان له غمه نه ده مړ، خپل شخصي ګټې پکې ویني. پر دې بنیاد باندې چې سبا بل وخت کې مثلا د ایران خو زما په خیال له هندوستان سره به نږدې، نو له هغه ځای څخه مثلا بیا زه په دغه هیواد کې مثلا یم، له هغه ځای څخه به زه نږدې یم او ایران به هم کنټرولوم او هم په ایران باندې به حمله هم کوم او زما سره به کومک پر دغه ځای باندې هندوستان کوي. نو په دې بنیاد سره هم کېدلی شي چې اسرائیل د پاکستان په خلاف باندې د هندوستان سپورټ کوي. خو د پاکستان او د هندوستان ترمنځ کومه جګړه ده، یو بل ته مضبوط اخطارونه ورکړي او یو بل ته په مورچه کې ناستي، کوشش کوي چې یو پر بل باندې حملې وکړي. دا اعلانات یې کړي خو تر اوسه پورې یو هم داسې کار نه ده کړی چې په آینده وخت به څه کېږي چې آیا هندوستان او پاکستان باندې حمله وکړي، پاکستان به دغه جواب ورکړي که به نه، او که پاکستان پر هندوستان باندې حمله وکړي، هندوستان به پاکستان ته جواب ورکړي او که به یې نه کوي.